د افغاني سرې میاشتې ټولنې له لوري د 200 بېوزلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. د افغان سرې میاشتې ټولنې له لوري په میدان وردګ ولایت کې له 200 بېوزله او سیلاب ځپلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وکړه. د یادې ټولنې مالی مدیر وویل په دغه مرسته کې 100 کیلو اوړه، 1 بوجۍ وریجې، 1 من لوبیا، چای، مالګه او 10 لیتره غوړي شامل وو. 2 بوجۍ اوړه دي، 1 بوجۍ وریجې دي، 1 من لوبیا ده، 10 لیتره غوړي دي او همدارنګه چای پکې شامل دی، 1 من بوره ده، مالګه ده او هغه اړین مواد چې د خلکو په ورځنیو چارو کې ترې استفاده کیږي او خلک ورته ضرورت لري. هغه پرېږدي که څه هم مرسته اخیستونکي خوښ وو، خو دوی زیاتوي چې لا نورې مرستې دې هم ورسره وشي. خو ډېر ترې خوشحاله تر آخره اندازې خوشحاله یو کاروبار نشته. مثال حاصلاتو فصلونه دې موږ ټول له منځه لاړل، ترې همدغه اوبو له منځه یې کورونه راوران کړل. له دې ونه موږ ډېر 100% موږ خوشحاله یاستو. ترې موږ ډېر ځینې خوشحاله یو او خدای دې نورم توفیق ورکړي چې له مسلمانانو سره همدغه چې کومکونه وکړي. د یادولو وړ ده چې د میدان وردګ ولایت سرې میاشتې ټولنې د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې 3500 کورنیو ته ورته مرستې ویشلې دي.